یو چا څومره ښه ویلي که چیرې ستا سره یو هنر وي که چیرې ته یو قابلیت لري نو همدا اوس یې وازمایه کنې دا زندګي د دا دوهم وار موقع نه درکوي او کله چې ته خپل هنر خلکو ته ورشایي نو خلک ستا پر هنر باندې خندا جوړوي په تا باندې مذاق کوي پرېږده یې او بس او یو چیز په یاد ولره کله چې ته په ژوند کې لوی سوچ وکړې او کامیابه راووځې خلک ستا خلاف جوړیږي په دنیا کې اکثره خلک په دغسې حال کې تېښته کوي او ماته مني انسان دا ولې هېروي چې کله هغه کامیابه راووځي نو قدرت د هغه امتحان خامخا اخلي قدرت د هغه ټیسټ خامخا کوي بالکل همدارنګه کله چې یو شاګرد مخ ته کلاس ته ځي لومړی باید د هغه امتحان ورکړي چې دا معلومه شي چې د راتلونکي کلاس قابله دی او که نه کله چې انسان د وظیفې د ترلاسه کولو لپاره ځي تر ټولو در مخ د هغه څخه انټرویو اخیستل کیږي چې معلومه شي د وظیفې د ترلاسه کولو قابله دی او که نه همدارنګه قدرت د انسان امتحان اخلي چې د کامیابي قابل دی او که نه که چیرې ته غواړې چې ته کامیابه شې نو تر ټولو در مخه دې باید عادتونه بدل کړې ته باید خپله بدل سې هغه زاړه عادتونه هغه زاړه رویه هغه زوړ چلن هغه زوړ غرور باید ته بدل کړې ځکه د زړو عادتونو څخه هیڅ شی نشي ترلاسه کولی نو اول باید ته بدل سې د خپل ځان د بدلېدو بغیر ته هیڅ شی نشي بدلولی او یو چا ډېر ښه ویلي چې حالات هغه وخت بدلیږي کله چې ته خپله بدل سې زیاتره هغه خلک په غم او تکلیف کې وي چې د ځان لپاره لږ او د نورو لپاره زیاته ګټه ترلاسه کول غواړي هغه انسانان د خپل ځان څخه د نورو فکر زیات کوي هغه انسانان آرام آرام خپله خندا له لاسه ورکوي د دې لپاره یو چا ډېر ښه ویلي دي چې په ژوند کې هیڅکله هم غم مه کوه هیڅکله په یوه خبره مایوسه کېږه مه دا ژوند دی ملګریه دا روان دی ته بس یوازې د خپلې کامیابي انداز مه هېروه که چیرې یې زده کوې نو د شمعې څخه یې زده کړه سوځېدل نه رڼا ورکول زده کړه که یې زده کوې د لمر څخه یې زده کړه ډوبېدل نه راپورته کېدل زده کړه که چیرې خپل منزل ته ځان رسوې نو په جوړو سوو لارو تلل نه په خپله لاره تلل زده کړه او په یاد ولره چې ستا د کامیابۍ حصه به تا ته درکول کېږي که ستا هر څومره ملګري وي که ستا هر څومره خپلوان وي که ستا هر څومره غمخواران وي محنت باید ته وکړې د دنیا هیڅ رقم انسانان ستا لپاره محنت نه کوي او که چیرې ستا لپاره محنت وکړي نو په یاد ولره ستا د کامیابۍ حصه هم هغه درڅخه وړي او په ژوند کې هره ورځ نوي څه زده کړه نوی فکر وکړه نوی کار وکړه دا وه زما د نن ورځې ویډیو که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ